دې بې مینې ښاره وځم چېرته لرې ځمه ځان ته شپېلۍ او یو رباب پخلم ټپې کومه. سلامونه ونیکې هیلې ستړي مه شئ ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ به راته یاستئ او خدای دې وکړي چې دغه اونۍ تاسو تر دې دم پورې په خیر او په خوشحالي او په چکرو تېرې کړې دي ځکه چې د چکر خپرونې وار ورسېدلی دی او بیا هم زه د څو صفحې ستاسې درانه حضور کې یم. هیله مند یم چې د هېواد نه بهر یاستئ تر پای شبو پورې راسره نن بیا هم ملتیا وکړئ او د تل په څېر د چکر خپرونې نه نن هم پوره خوندونه واخلئ. دا ځل بس بیا هم راغلی یم سروبي او درونټي خواته چې دلته ډېری ځوانان راځي ځکه چې نن سبا هوا سړه شوې ده په کابل جان کې او نورو سیمو کې هم د ګران سمسور افغانستان نو زیاتره ځوانان کوشش کوي چې په دې ورځو کې ګرمو سیمو خواته ورشي چې یو چېرته ګرم خواړه وخوري او چېرته ګرمه هوا وي او هلته ټنګ ټکور را جوړ کړي او د دې په څنګ کې د زړه خواله وکړي او خپل د چکرونو بنډارونه پوره خوندونه واخلي. دا سیمې د ژمي موسم کې ډېر زیات بالا خوندونه پکې پراته وي او د دې په څنګ کې ځوانان دا ځایونه ډېر زیات خوښوي او سره د دې دلته ډېر خوندور خواړه هم پیدا کېږي چې کړایي ماهیان یعنې چې کبان ورته موږ او تاسو وایو نو طبعا ځوانان دې خوړو سره په ژمي موسم کې او په دې موسمو کې چې هوا یخه وي ډېره زیاته لیوالتیا لري. راځئ چې تاسو ته نن بیا هم چکر درکړمه ځکه چې چکر پروګرام دی او تاسو زموږ تر پای شبو پورې ملتیا وکړئ او د ځوانانو شور ولولي او د دې په څنګ کې خوندورې زمزمې څومره خوندونه کوي که نه ډېر زیات خوند کوي. تاسو زموږ ملتیا وکړئ او چکر خپرونه خوندونه واخلئ. چکر خپرونه له شمشاد نه وګورئ. ګلونو ستړي مه شئ ښه راغلاست او په دې هیله ونه یم چې زموږ خپرونې نه پوره خوندونه واخلئ. تاسو بس چکر پروګرام ګورئ چې دم ګړی بس د سروبي سیمه کې یم بس د دې نه لږ زره کته درونټي خواته هم کته کېږم نو واقع چې دلته کله د ځوانانو عکسونه ګورم د دوی خوښۍ یې ګورم ما ته خو ډېر زیات خوند راکوي. تاسو به ترېنه هم خوندونه اخلي که نه. وطن بس جنت نشان دی هغه د شاعر خبره وایي ګلان پکې کرم نو داسې ګلان چې وینم بیا بلا خوندونه کوي. سلامونه ستړي مه شئ ستاسو نوم؟ مننه صفی صاحب احمد غني زازا یم. څه لري په خیر ښه خیرتي ده؟ شکر الحمدلله خیر. په خیر څنګه بس وایي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم او ځان ته ګلان کري؟ نه ځان ته نه یم راغلي را سره ملګري دي پاس ناست دي هغه فرمایش مور کړی دی مایانو نو ما ورته وویلې و ځکه هره ورځ زه خپل هلته کابل کې بیا تمرین زیات بس راغلم راځئ دا جمعې ورځ ده. ورزشکار هم یې د اندام چې دې ګورم او بیا د دې په څنګ کې دا وجود دې ډېر ماته داسې صحیح ښکاري. د څه شي تمرین څه کوي؟ مننه زما کلب دی په بګرامۍ کې فری فایټ استاد یم. ودرېږو چې کوم مهر الله خو ښه دی ترې لرې ولاړ دی. نه خیر سي ما هدف دا دی چې زه قفس دپاره یو شاګرد آماده کړم نه د جنګ د بیرون دپاره ځکه زه غواړم درې رنګه بیرغ په ټول جهان کې بجک کړي نو موږ هدف دا دی. مننه کوم زه چې تاسې ګورم زه همیشه د تاسې برنامه ګورم زه ډېر خوشحالېږم ځکه چې تاسې چې خلکو ته مینه ورکوئ تاسې چې افغانستان مو په خلکو ولدو هغه ځای چې د مونږ ولسوالي زازیاریو به هیڅ هم نه ولیدلی ډېرو خلکو په بد نظر ورته لیدل ولې تاسې و چې هغه زازیاریو مو په نړۍ کې خلکو ته وښیل چې ځای داسې ځای دی. بس زموږ موخه او هیله تل همدا وي چې د وطن ښکلا وي چې هغه کسان د هېواد نه بهر چې دي او د دې په څنګ کې دغه ځینې کسان چې وس او تاوان نه لري چېرته په چکر لاړ شي هغو ته چکر ورکړو او چکر خپرونه کې خوشحاله وساتو. نن به خاص مایان خورئ. کوم ډول مایان؟ مایانو نومونه راته واخله څو ډوله مایانو سره به بلد یې؟ ولا مایانو نومونه خو راته نه راځي او رښتیا درته صرف خوړلو ته خوړل دې ما ډېر خوښېږي ځکه چې زه ورته وایم چې بس نوم یې مه اخله او هغه یو ملا
والا دې ته وایي د ماهي خوړلو خوراک. د کوم ځای نه خاص د کابل نه راغلی؟ او کابل نه راغلی یم، بس راغلم یوه نن د جمعې ورځ دی، باید چکر ووایو. تنها جمعې ورځو کې چکر او بنډار ته ځي که نورو ورځې کې هم؟ کله چې وخت وي او بیا نه کېږي ځکه هلته تمرینات وي، شاګردان وي، مصروفه یم. به د جمعې ورځ دی، نن مې هم سبا تمرین کړی او راغلی یم بېرته دې خواته. ځان دې ښه وږی کړی دی والا چې دې ځان ښه وږی کړی دی، خو په افسوس دی چې زما مایان نه خوښېږي او میانو سره لیوالتیا نه لرم. خو خیر زه به کوشش وکړم د مهرالله لپاره او د مجید استاد له خاطره به لږ زره میان راواخلم. څنګه خوند دې واخیستو؟ څنګه د فضا، څنګه د اوبه، څنګه دي بنډارونه؟ دغه که زه درته وایم د افغانستان هره سیمه، هر ځای ځان ته یو ښکلا لري. زما ډېر خوښېږي زه چې ګورم نن راغلم دې خواته او دا جمعې کې کله سروبي ته خو راغلی یم وبخه اخواته ځم لکه مثال سیات و دې خواته وځم. خو خدای دې وکړي چې امن او سوله راشي. د موږ او تاسې غټ امید همدا دی سولې تکي او د دې په څنګ کې ټول به لاسونه پورته کوو الله ته چې هر کله عبادت کوو نو باید سوله وغواړو. د دې په څنګ کې باید خپله د خپل ځان نه پیل کړو، ځکه چې بل څوک موږ او تاسو ته سوله نه راوړي. داسې خبرې دي چې بهرنۍ هغه چې خپله بس لاس په کار نه شو نه کېږي. شکر پروګرام ګوري نو چې مینه دې ورسره ده او خوښېږي د خو دې کې خو زمزمې، ټپې، سندرې بیا په دې موسم کې څه عاشقانه موسم دی جانانه. زما ویلې مې خدای دې وکړي چې ما نه دا سوال ونه کړي ځکه چې نه دي مې دا ټپې او هغه دا هېوادوال چې زموږ خوشحالېږي که نه، که وړوکی دی که غټ دی چې د خپرونې نه خوند اخلي، دا ټپې سندرې دا د خلکو د زړونو نه زنګونه لرې کول دي. بالکل صفای صاحب تاسو دپاره د دې چکر خپرونې لیدونکو دپاره جانانه راشه حال مې ګوره، په خمارو سترګو مې پرېوتل ګردونه او ما درته ویل کابل ته مزه، کابل مڼې خوږې دي دلته ما بهیره دي. جالبه دا ته ما تیږه اچولې. نو زه ډېر یو سخت فکر کې تللی وم خاص د افغانستان په خاطر. ما ګوره څه یو ځای څه یو سیمه لرو اما امن نشته. الله دې امن راوړي. لنډۍ درته چا ویلې ده چې کابل ته مزه ما بهیره کې مینه دی؟ درته دې رښتیا ویلې ده د کابل مڼې خوږې دي کاسې ګپ دې لګوم؟ ته اوس غواړې زما د زړه راز و یاره نه یې وایم نه یې وایم. د اوبو سره خلک د زړه راز شریکوي تی ولې؟ خو ما د اوبو سره شریک و ما سره شریک تا سره مې شریک ټول افغانستان ټول نړۍ سره مې شریک. ډېر رالې ښه زمین زازې صاحب ډېر زیات خوشحاله شولم. ښه اشتیا درته غواړم مایانو نه دې خوندونه واخله. را سره راځئ ډېر به خوشحال شم. پروګرام خلاص شي انشاءالله. زه خو مایانو سره دومره زیات جوړ نه یم، کبانو سره لیوالتیا نه لرم، خو دې ځوانانو باندې بیا وخورم. سیده یو ښکلې سندره درته د چا وړاندې کړم؟ کومه یوه چې بس د تا په ذوق یم هغه راته وایه. قربادان مننه ښه وخت. داسې بس ښکلي او ګلالي ځوانان راځي سیند غاړې ته راکښته کېږي او د دې په څنګ کې به دلته چې دا خوندور خواړه پیدا کېږي مایان چې دا نن سبا څه ورته وایي لږ زره ګرم هم دي او ډېرې ځوانانو سره لیوالتیا هم لري، خوندونه ترې نه اخلي ځکه چې هوا سړه ده. نو بس مایان در باندې هم ګورم، کبان به هم ګورم چې څنګه دلته پخېږي او څه پکې اچوي. تاسو سندره وګورئ، وروسته د هغې بېرته راوګرځېږئ، چکر سره اوسېږئ او یو څو دقیقې د چکر خپرونې نه خوندونه واخلئ. नरे नरे वोरवरी स्कार बली दनगरी गाड़ी लराशा दनगरी गाड़ी लराशा नरे नरे वोरवरी स्कार बली दनगरी गाड़ी लराशा दनगरी गाड़ी लराशा बाज़ खलक शैतानान दी ज़मून द मिने दुश्मनान दा बाज़ खलक शैतानान दी ज़मून द मिने दुश्मनान ज़मून पुराना खुशहाली स्कार बली दनगरी गाड़ी लराशा दनगरी गाड़ी लराशा
راځه چې یو بل ته نږدې شو د محبت خوږې کیسې شو راځه چې یو بل ته نږدې شو د محبت خوږې کیسې شو شپه چې پخېږي یخني کېږي سکاره بلېږي د نغري غاړې له راشه د نغري غاړې له راشه عجزه بس که زه دې پرېږده قدم زمون په درشل کې دا عجزه بس که زه دې پرېږده قدم زمون په درشل کې دا په مینه ما زړونه روغېږي سکاره بلېږي د نغري غاړې له راشه د نغري غاړې له راشه نری نری وروریږي سکاره بلیږي د نغري غاړې له راشه د نغري غاړې له راشه نری نری وروریږي سکاره بلیږي د نغري غاړې له راشه د نغري غاړې له راشه بس ښه راغلاست درته وایم نو درونټه کې ما خو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې مو ویلې چې ډېر خوندور خواړه پیدا کېږي د دې په څنګ کې کړایي او مایان کبابان هر څه پکې پیدا کېږي او سره د دې وریتا ځوانان یې دلته مصروفه دي نه پوهېږم چې ورځ کې څومره سوځئ څومره پخوئ د سره خبرې اترې وکړم سلام دواړو ته ستا وعلیکم سلام ښه یې جوړ په خیر یې نوم دې څه دی شکر پردیس پردینه نن د جمعې ورځ څومره دې په بس وسوځولې ولا سوځولې هم نه دي خو به پخې دې څومره کړې ولا ډېر هم پخ کړي دي نو وسیله 2 کیلو حساب درته راځي یاره پخ کړي هم دي او 50 کیلو هم پخ کړي 50 کیلو ته ستړی مه شې ځوانه ښه یې په خیر خیراتي ده کومې کړایانې دې برابرې کړي دي نوم دې څه دی نوم مې ذاکر ده دغه کړیانې مې ټولې برابرې کړي دي ټولې تا بس ما سره همکار مې پردیس ده پردیس پردیس ده څنګه برابرېږي یو کړۍ څه رقم پخوئ بس دغسې ګورې بس اولې رومیان دي غوړي دي مالګه ده ورچوي بس او نورې توکلي پرېږدئ چې هر څه توکلي نه خو ورته ولاړ یو په دوه خو ورته ولاړ یو صاحبه دا ملګری دې وویل دا یګان نیم وخت پکې بس پکې بوره مه چې رښتیا نه بوره نه ږدو ځان سره بوره نه وي مالګه ډېر راله سي ښه کله ناکله یې اچوئ ډېر نه که نه ښه نو ورځ کې څومره پخوئ 2 کیلو د حساب درته درځي حساب نو د مال په حساب 2 ماله 10 ماله 8 ماله دغسې وباسو زیاتره به جمعې دلته ډېر وي و جمعګي او جمعې شپه او پنجشنبې ورځ ماهي لرئ کړیان لرئ وریته لرئ نور وریته سیخ مایان روش ډېر څه دي نو چې او زیاتره ځوانان کوم خوړو نه ډېر زیات خوند اخلي چې زیات خوړو نه کړایي ده او کباب ده کړی ده ته سړی مشر ستا نوم زما ورور عزیز الله دی عزیز الله داسې وږی لکه کومه کړۍ دې جوړه کړې ده دا چې یو چرګ مله ویلې 2 نفر یو یو دانه چرګ 2 نفر یو وایي دې چرګ مې ورته بوره مچولې ده خورې ولې نو خوره وږي وو هر شی خورو خورې ښه ډېر ښه نو کله یو دانه چرګ ښه ډېر ښه یو کیلو کړۍ په څو روپۍ پخوئ کیلو 500 افغانۍ کالدارې خو نه اخلي نه کلدارې نه کړۍ څو ډوله پخولی شي د رومي بدون د رومي کړۍ 4 ډوله ساده رومي پیازو کې او لړلې څه رقم ته دا خو ما نه هر څه ګډوډ سلیخناکه راځي ساده مهرالله جان دې ته وایي بس کړۍ پخول
کله چې مشتری نه وي نو طبعا سندرې به وایې لږې زمزمې به کوې چکر پروګرام ګوري و ګورم ډېر ګورم هره جمعه ګورو بالا څلورو څخه بس چې چکر پروګرام ګوري نو طبعا سندرې به دې یادې کړي لږې ګپې شپې لږې زمزمې ټوکې ټکالې یو څه خو به وایې بس خپل کوشش به وکړو خپل کوشش وکړئ دا پهلوان ډېره ښکلې خندا وکړه دې نه به لږه خندا واخلو ته لږ وخانده پهلوانه والا چې ډېر ښکلې وخاندلې زه لږه زمزمه شم بس و یاري د زور خبره نه ده او که زړه دې نه وي بیا دې نه مجبوروم زبردست دا کډیانو ته وایي نه تاسو ته مې زمزمه وکړه ورځه داسې په طرز کې ووایه زه قربان ورځه پرېږده واورونه چې خبرې وکړو ولې وارخطا یې ورځه پرې مینه د زور خبره نه ده او که زړه دې نه وي بیا دې نه مجبوروم او مینه په ترو راتلو زیاتېږي کله به زه درځم کله ته راځم دا خو لږ زره په طرز کې چې ونه وایې شاکره زه یې داسې نه منمه بیا مجبوره چې 3-4 کیلو کډۍ درنه زه وخورم هېڅ مشکل نشته دا 2 کیلو ده پردیس 2 کیلو ده که زه شاګرد شم یو کډۍ به څومره وخت کې زده کړم چې پخی کړم چې شاګرد چې که درته زده کړو نو زر مې زده کوی شو چې تی زده کړې دا ټوله خبره تاسو کې ده کما کې ټوله خبره مونږ کې ده تا کې نشته تا ته سندره ټپي څه شی نه درځي یاره دومره هغه راته نه ده زه پیدا یوه ښکله سندره خو لږه زمزمه والله که داسې یو شعر ووایه لنډۍ ووایه نه شم دې وخت کې جالبه خاطره دې ووایه د دې کډیانو یاره جان سوځولې ده دا کار روان عامه درنه پاتې توجه ورته زیات کوم شاکر یو ښکلې سندره شه چې موږ هم درنه ځو تاسې مشتریان لرئ وی پوره مینه کې د ځوانۍ خوبه زره زره یم د ځوانۍ خوبه بس ډېره مننه کور ودان بس خوشحاله شولم خیر اوسې مننه ښه وخت درته غواړم زه هم نه کېږم تاسو ته بس یو ښکلې سندره به هم ډالۍ ژوندی اوس ګلونو تاسو سندره وګورئ او دا سندره دې هم بس سپیشل ډالۍ وي ډاکټر صاحب ته په هند کې چې شپې ورځې تېروي د مسافرۍ او وروسته د هغې بېرته راوګرځېږئ زه راغلی یم د رونټه کې یم دلته نور ځوانان سره به هم خبرې اترې وکړم شکر پروګرام وګورم That's
ګلونه ستړي مه شئ، په خیر راغلی. چکر پروګرام دی د ښکلا او ګلالۍ ځوان سره. دلته چې څومره بس ورو ورو لمر ښکته کېږي، ښکلا نوره هم زیاتېږي او ځوانان نور هم راځي د چکرونو بنډارونو لپاره، ځکه چې په درونټه کې اخواته دا سیند چې دی د درونټې کوم بند چې دی نو طبعا دلته د مازدیګر خواته ځوانان راځي د چکرونو بنډارونو لپاره، ځکه چې ډېره ښکلې هوا وي او ډېر خوندور موسم وي. دا ځوانان راغلي وو، دې بند نه به مخکې اوبه را بهېدلې، نه پوهېږم دا یې اوس بندي کړي دي. دوست سره به خبرې اترې وکړم. سلام ټولو ته، بس ټول ستړي مه شئ چې کومه خواته نه شروع کړم. مهرالله جان دې خوا نه صحیح دی ښځه صحیح دی. ستا نوم؟ نوم مې سیف الله احمدي د وردګو ولایت د جغتو ولسوالۍ فعلا د ننګرهار د وترنري پوهنځي د دوهم صنف محصل یم. نن جمعې ورځ یې څنګه تېره کړله؟ دا چې ته بس د ولایت نه لرې دلته په ننګرهار یعنې په دې روده هغه خواته درونټې خواته البته محصل یې، ژوند زندګي درسونه ښه تېرېږي؟ مننه. زه خپله د ننګرهار پوهنتون د فامیلۍ دروازې ته مخامخ مې وتاک نیولی دی او خپلې چارې په سمه توګه وړم، کله درسونه ګورم او کله هم د جمعې په ورځ باندې خپله تفریحي او چکرونه کوم. دا د نن له تاسو سره مخامخ شولم او خپله جمعې ورځ مې هم پای ته رسېږي انشاءالله تعالی. او خوشحالي تېره کړې، هره ورځ دغسې خوشحاله اوسېږي. ګرانه ستاسو نوم؟ ته ستړی مه شئ. خیر اوسې. د تاسو د پروګرام نه ډېره مننه چې داسې تنکیو ځوانانو هغه ارمانونه چې کوم یې مایک مخې ته ودرې او خپل ارمانونه ښکاره کوي. نوم مې سید علي ساحل دی، د غزني ولایت د رشیدانو ولسوالۍ فعلا د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی دریم صنف محصل یم. مسلکه یو. درسونه څنګه دي؟ ژوند زندګي څنګه ده په درونټه کې او د دې په څنګ کې؟ زیاتره جمعې دلته د چکر او بنډار لپاره راځي که نورو ورځې کې هم راوځي؟ الحمدلله دا چې درسونه ښه دي، ډېر خو بد نه دي، خو یو څه ګران دي خامخا یو څه درس دی. او بل دا چې مسافري ده خامخا یو د جمعې ورځ دی موږ د چکر دپاره هغه بس زړه مې نری دی نو سترګې مه توره. خیر هغه به ورته سترګې نه تورې، غزنی مه په یادوه. ته ستړی مه شې، ستا نوم؟ مننه، تاسو ستړي مه شئ. ما نوم چې دی محمد هاشم دی، غزني ولایت یم. هاشم جانه کور کلي پسې خفه یې که ستا شیپ و ټیپ همداسې دی هره ورځ خفه یې؟ نه ما شیپ همداسې دی. کور کلي ته څومره وخت وروسته ځې؟ 20% ازموینې فاینل ازموینې چې خلاص شي هغه وخت کې ځې؟ موږ چې کله وخت 20% ازموینه خلاص شي بیا ځو، بیا یو څو وخت رخصت کوو، تفریح کوو او بیا بیرته راځو. عملي امتحانونه لرو. د کوم پوهنځي محصل یې؟ د وترنري دریم صنف محصل یم. ستاسو نوم؟ او ډېر ښکلي بریتونه دې پرېښي، دا برید خرچه لري؟ نه مننه. ستاسو زما نوم پیر محمد دی، د ننګرهار ولایت د هسک مینې ولسوالۍ د ننګرهار پوهنتون د وترنري پوهنځي اول دویم کال محصل یم. ډېر ښه محصل یې. ودې راته نه ویلې چې دا برید مصرف خرچه څه شی غواړي او که نه؟ ولې نه خرچه نه غواړي؟ خرچه غواړي. څومره خرچه پرې کوې؟ کوم تیل ورته ورکوې؟ دې ته د شړشمو تیل ورته ورکوم. نو د درونټه کې کومه ساحه دې ډېره زیاته خوښېږي د چکر لپاره خاص خپله؟ زما خاص د شرشرې پلو ځینې وخت کې چکر ته راځو او دا ساحه مې ډېره خوښېږي. ډېره مې خوښېږي. دلته اوبه هم ډېرې مستې دي چې کومه ورځ پکې ځان وار نه شي لکه عاشق غوندې راته ښکاري. تاسو کې څوک شته شعر و شاعري لنډۍ لږه ماته نیمه زمزمه یو شی خو به وي که نه؟ نو یوه ماته نیمه زمزمه خو به خامخا وي، خو چې داسې نه وي که نه ما مایک کله خبرې مې نه دي کړي، خو بیا هم له خندا شنه شوه په شا لاړه ماته ویلې اخلې ونې شوې، اوس به له مونږه وینې ګډې وډې ځینه څوک به راشي. له خندا شنه شوه په شا لاړه ماته ویلې اخلې ونې شوې، اوس به زمونږه وینې ګډې وډې ځینه څوک به راشي. مینې دې داسې لیونی کم ماته ویلې اخلې ونې شوې، په لاره ځم په کاڼو ولم زیارتونه څوک به راشي. مینه کوه بې صبري مه که ماته ویلې اخلې ونې شوې، د صابرانو تل الله ملګری وینه څوک به راشي. له خندا شنه شوه په شا لاړه ماته ویلې اخلې ونې شوې،
اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک به راشي خپله مې شمشاد ناورېدلې وه په دې خاطر باندې ډېر زیات خوند یې وکړو بس په ویاړې بیا هم چکچکې ورته وکړئ دغسې یاره منمه دې ډېر زیات خوند یې وکړو بس دغسې ځوانان پیدا کېږي یګان به د زړه خواله را سره شریکوي نو په دې هیله والیم چې تاسو ترېنه هم خوند واخلئ نور څوک شته داسې لنډۍ ټپې لنډۍ نور څه تاسو څنګه نشته موږ سره داسې ما سره خو نشته دی شعر هم در سره نشته کومه لنډۍ هېڅ هم زمزمه لږه زیاته ځکه لږه مې مشکل یاره نشته شته ده خو زړه نه ښه کوي نه نشته راسره ته څنګه وای وترنرۍ ته ځان کامیاب کا وترنرۍ ته ځان کامیاب کا په 12 ټولګي مې مور نه درکوینه وای 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 زبردست زبردست څومره ښه لنډۍ وویل دا سړی وترنري اوس خو یې درکوي درته که نه جرګه دې لېږلې که خپله درته ویلي نه آینده کې انشاءالله څه کېږي صحیح دی همیشه کامیاب اوسېږي کور ودان دا بس چې دي د خپلو کورونو نه لرې دي مسافر دي البته دلته په درونټه کې د ننګرهار همیشه بهار پوهنتون کې زده کړیالان دي ښه وختونه ورته غواړم یو ښکلې سندره به درته ډالۍ کړمه بس الله مو مل شه ښه چکه ژوندی اوسه کوو چې موږ ته همداسې وخت راکړي مننه کور ودان فقط چې بس ښکلي او ګلالي ځوانان دي البته د مشرقي طبعا هوا ښکلې ده موسم یې ډېر جانانه دی په دې وختونو کې څنګه مهرالله جانه خوندونه دې واخیستل که نه خیر پوره پوره خوندونه به واخلې تاسو زموږ هم ملتیا وکړئ سندره وګورئ وروسته د هغې بېرته راوګرځئ پزنا درنجو تور خال وهلې سوشال دی په سر کړې نره نره باران دی نور دی لګولې نره نره باران دی بیا دی پزنا درنجو تور خال وهلې سوشال دی په سر کړې نره نره باران دی نور دی لګولې نره نره باران دی La 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 سوشال دی په سر کړې نره نره باران دی نور دی لګولې نره نره باران دی بیا دی په زنا درنجو تور خال وهلې سوشال دی په سر کړې نره نره باران دی نور دی لګولې نره نره باران دی شپن سبا کیږي و بغیر لتا وخت نه تیریږي را باندې شپن سبا کیږي اوس مې د سترګو در پسې خوب تښتېدلې سوشال دې په سر کړې نره نره باران دی نور دې لګولې نره نره باران دی بیا دې په زنا درنجو تور خال وهلې سوشال دې په سر کړې نره نره باران دی نور دی لګولې نره نره باران دی لا 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 لا
ما تور لونګین درته ساتلې سوشال دې په سر کړې نری نری باران دې له نور دې لګولې نری نری باران دې بیا دې په زنا درنجو تور خال وهلې سوشال دې په سر کړې نری نری باران دې له نور دې لګولې نری نری باران دې دیدن تشی دیوال پرهیز راغله سوشال دی پسر کړي نره نره باران دی نور دی لګولې نره نره باران دی بیا دی پسنا درنجو تور خال وهله سوشال دی پسر کړي نره نره باران دی نور دی لګولې نره نره باران دی ګلونو بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست شکر پروګرام دی د ښکلو او ګلالۍ ځوانانو سره او خوندور موسم او د دې په څنګ کې د ځوانانو ښکلي او ګلالي بنډارونه د شور او ولولو نه ډک او د دې په څنګ کې د ماشومانو لوبې په درونټه کې بلا خوندونه کوي بس دا د درونټې هغه څه ورته وایي بند دی چې اوبه ډېرې په خوند او د دې په څنګ کې مستۍ سره رابهیږي او دلته ډېری ځوانان راځي په مازدیګري کې کښېني د دې ځینې بس لیدنه کوي ځینې کسان یې بس هغه مینه او محبت کې چې پاتې راغلي یا چې مینه او محبت لري خپل غمونه د دې اوبو سره شریکوي البته دلته خو داسې کوم کس نه ګورم خو برید دی سلام ټولو ته ستړي مشئ ته ستړی مشئ تاسو هم ستړي مشئ سانګر ولیزاده یم د لغمان ولایت یم اوسېږم درونټه کې اوسېږي درونټه کې دلته څه مصروفیت څه دنده لري او مازدیګري کې ځینې کسان چې د اوبو ته راکته کېږي که نه یا عاشق یا په عاشقۍ کې ناکامه راغلی یا دردونه غمونه یې بس د اوبو سره شریکوي ته کوم یو کې زه دکاندار یم او چې د دکان سودا ودي چې د اوبو سره شریکوي او بس جمعې ورځ په رخصتۍ بس راځو د خپل د پارک ته چکر وهو سیند غاړې ته بس میلو ته راځو او انډیوالانو سره چکر وهو بس چې په دا برید یم ډېر ښکلي پریښي دي کامرې خوا ته یې تل لږ زره تاو کړه چې موږ او ظالمه ته ستړی مشې ستا نوم السلام علیکم نوم مې پیغام همت دی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه دا خو مې قومي راوخوتو په لیازه خدای څنګه ښه الحمدلله شکر څه مصروفیت څه دنده لري دلته د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي دویم صنف محصل یم ژوند زندگی محصلي په داسې ښکلي ځای کې په ترونټه کې داسې د اوبو شرشرارې د ځوانانو بنډارونه څنګه خوند کوي ډېر زیات خوند راکوي تګاب انار خو هم پاخه دي چا درته راوړي دي که ورغلي لا ځینې ملګري د ژوندي راویلې ګلوم خوړه ځان ته دې وخوړل ښه ستا نوم ګرانه ته ښایي نوم مې زریاله د لغمان اوسېدونکی یم د فعلا درونټه کې اوسېږم او فعلا مصروفیت مې په درونټه کې ده فعلا درونټه کې وایي دا چې داسې خفه دی دا په عاشقي کې پاتې راغلی د اوبو سره یې غمونه شریکول رښتیا نه خو فعلا دونه عاشقي نشته ده خو خیر دی بس هسې د یو چا په نوم باندې تېری نوم تېرول دی یو چا په نوم باندې وایي ستا په نوم کې مې تېره زندګي کړله بس نور څه شی وایي نور رانه هېر شو خو زه خیر ستا نوم زما نوم ضیاءالرحمن دی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ یم ښکلي او ګلالي ځوانان دي ګوره دا انار یې ډېر خوړلي دي که نه داسې بې دانه انار د ښکلي ښکلي چې دي څنګه یې په خیر یې شکر خیر اوسې کوم پوهنځي محصل یې زه مکتب متعلم یم د څوم ټولګي لسم دلته په ننګرهار کې خصوصي که دولتي مکتب وایم ډېر کور ودان خوشحاله شولم څنګه ونن چکر مازدیګر او د دې په څنګ کې مازدیګری په درونټه کې واقعا ډېر داسې د خوشحالۍ احساس کوو او بیا په تېره چې ستاسو سره هم دیدن وشو او ستاسې راتګ سره زموږ دغه چکر لا ښکلا پیدا کړه
واقعا موږ ډېر خوشحاله شو ستاسو الله مو ژوندي لره مننه. بس موږ موخه او هیله تل همدا ده چې بس داسې ځوانان او د دې په څنګ کې مسافر وروڼه هغوی خوشحاله وساتو. زیاتره خپله د درونټې ته چې راځي کومو ورځو کې راځي؟ مازدیګري کې راوځي، نورو ورځو کې هم راځي؟ زه دغه جمعې ورځ موږ اوزګار اوسېږو، جمعې ورځ بس چکر ته مقرره کړی ده. ځینې ځوانان دي چې بس چکر ته راوځي، تفریح ته راوځي، لوبې کوي، مثلا کرکټ، والیبال یا ټنګ ټکور را جوړوي. ته خپله څه سره لیوالتیا لرې؟ زه خپله د فوټبال شوق یم. فوټبال سره. او تاسو څنګه؟ موږ هم چې کله راوځو هلته بعض وخت لوبې کوو، دغسې په چکر د ساحو کې یو تصویر اخلو، نو بعض وخت فیسبوک ته نه خوندونه د طبیعت نه څنګه چې مسافري ده، نو دا مسافري مسافري کې چې طبیعت نه خوند وانخلي او نو به څه کوو، نو سم کار کوئ. شکر پروګرام به منتبه نو لیدلی وي، په دې کې شعر و شاعري، ټوکې ټکالې، لږې ماتې نیمې زمزمې. دا ګران راغی دې سره خبرې وکړم، دا خفه نه شي. سړی مو ښه ښه؟ سلام علیکم، جوړې په خیر. ستا نوم څه دی؟ نوم مې کنده آغا دی. کنده آغا جانه څنګه یې په خیر یې ښه یې؟ پر فضل د خدای خپله ښه. شکر څنګه و؟ نن جمعې ورځ څنګه وتر دې دمه؟ شکر الحمدلله دا ساعت خو ښه وخوندم وخت. اوبه دې خوښېږي؟ ولې نه، اوبه خو خوښېږي. یګان وخت پکې ځان هم غورځوي؟ او والا خپل ځای ویې دې نیسي ظالم. ښه، شعر و شاعري لږه زمزمه تاسو کې څوک شته؟ وایي یو هغه به درته ووایم دوه بیتي، بس ښه په لږې زری په طرز کې وویل. که نه وایي ځان دې په خپله مسافر کړ، ځان دې په خپله مسافر کړ چې د کانکور دې ورکول امتحانونه. اوهو زبردست، یو چک چک دې وکړي دې شیخ. نور بس همدا اوس دا سره به ډېر شیان دي، دوکاندار یې، ځینې وخت چې مشتري نه وي دا یو زمزمه هم کوي. والا زمزمې ته م خو خاص دغه نه ده کړی. نن بیا وکړي یوه ښکلې سندره لږ راته ووایه چې د چا ولې سندرې خاص ونه لرو ورده پیلان لږه زمزمه شه، لږ آمادګي چې بیا نه سي، بیا چې بل کال ته راځم وخت به تېري، بیا به دا برېت نه وي. ګوره دا زما ملګری به دا ظالم ځان خطا کو، دا څه رقم سړی وی؟ مهرالله سړي لاندې ځان وغورځوه. تا سره څه شی نشته؟ نه ورور. زما نوم رفیع الله سهره دی، د کونړ ولایت او په ننګرهار پوهنتون کې فعلا د اقتصاد پوهنځي محصل یم. مشرقي خلک چې دي شعر و شاعري کې ډېره زیاته بس وړتیا لري. ګوره چې توپ سره دې ونه ولي، لږه زمزمه شه، لږ شعر شه چې خوند. واقعیت کې د مشرقي خلک چې دي ټول د شعر او ادب مینوال دي. زه په خپله هم د شعر او ادب مینوال یم، خو داسې خاص زمزمه نه لرم، یو څو ټپې به درته ووایم. ماشومانو ګوره تاسې په عذابول مه کوئ، دا مهرالله جان پرېږدي چې لږ د دې ځوانانو ښه تصویرونه واخلم، ستاسو هم تصویر اخلم. صحیح دی که نه؟ مزاحمت به نه کوئ. په طرز کې په طرز کې داسې خاص کله زمزمه مې نه ده کړې، خو بیا وکړه چې ترېنه موږ پوه شو چې څومره هنر څومره مهارت در کې دی یار. وای بیا به د نوم په خوله وانخلم که د شیدو د سر پیروی شي مینه، او بیا به د کلي ته درنه شم بېګا د مور د دروازې شړلی یمه، او بیا به د کلي منځ ته نه ځم په شنو ټانټو مې سترګې لګې زړه مې چوینه. یو چک چک ورته وکړئ دغسې. وای 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 خوند هم ترې واغوستو که نه؟ د جمعې ورځ م بس تېره شوله، رښتیا وایي کور کلي ته ورغلی وې که نه؟ نو کلي ته خو داسې ده چې کونړ ته نه یم تللی، دا 15 ورځې کېږي نه یم تللی. اوس دې ګوري څه پیغام ورته لري، خپلې هغه ته دې ووایه، څه ورته وایې معشوقې ته؟ داسې خاص خو نه لرم، معشوقه خو خاص نه لرم، خو همداسې نو شعر و شاعري ده، خو بیا هم نو چار څوک لري زما په څېر باندې تل دې خوشحاله اوسي، تل دې په هر ډګر کې سره بریالي او یو بل ته وفاداره دې اوسئ که نه، بې وفایي دې نه کوي. همداسې نو بس ژوند خوږ دی، مینه ژوند دی او بې مینې ژوند ګران دی، نو باید تل ټول هر سړی دې باید خوشحاله. بس ټول به ووایو چې ژوندی دې وي افغانستان، تل دې وي افغانستان. مننه، بس تاسو ته ښه وختونه ډېر زیات خوشحاله شولم. موږ د څه خدمت وکړو درته؟ مننه، ژوندی اوسه. مخې ته هم ښه شه. برېت لاله ګوره ځان ونه غورځئ. ګوره نه 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 سیله مینه محبت او دکانداري کې دا بېشکه ژوندی اوسه.
ګلونو یوه دنیا مننه کوم په دې هیله باندې یم چې دغه څو بس د دې ځوانانو غوندې تاسو هم ځان ته په اونۍ کې یو ورځ وټاکئ ووځئ چکر ته بنډار ته د خپلو کورنیو سره د خپلو ملګرو سره او د دې په څنګ کې د خپلو دوستانو سره او د ژوند نه خوند واخلئ ځکه چې ژوند تېرېدونکی دی او بیرته نه تکرارېږي ژوند روان دی راځئ چې په قدر پوه شو او د یو بل سره مینه او محبت وکړو یو بل ته احترام وکړو او د دې په څنګ کې خپل د ژوند په ارزښت باندې پوه شو ترېنه خوندونه واخلئ چکر پروګرام و چې ډېر زیات خوند یې راکړو بس د سروبي سیمې وي او د دې په څنګ کې د رونټه کې د ښکلو او ګلالیو ځوانانو چکرونه او بنډارونه او داسې ښکلاګانې نو طبعا ګران سمسور افغانستان هره سیمه چې ده ځان ته ځانګړې ښکلا لري او ښکلي او ګلالي ځوانان هرې سیمو ته د چکرونو لپاره راځي بیا د ژمي موسم کې ته خواته ډېری ځوانان راځي د چکرونو لپاره د یو سرلوړه او آباد افغانستان په هیله په دې هیله چې ګران سمسور افغانستان کې به تل پاته سوله لري شي او د دې په څنګ کې داسې هر ځوان هر وګړی ووځي د خپل ژوند نه خوند واخلي ټولو تخنیکي همکارانو نه مې مننه کومه کامرې په برخه کې د مهرالله جان نن ډېر زیات خوندونه واخیستل څنګه مهرالله خاندي راته د لرې لرې خیر او د ایډیټ په برخه کې سباون مومنه تر بیا چې زه دلسو صافی درانه حضور ته حاضرېږم در بلې چکر خپرونې په تمه باندې هم واوسېږئ د هغې پورې د خدای په امان